تاسو د کوم هیواد تابعیت لرئ؟ زه فقط د افغانستان تابعیت لرم او همدا وجې بعض وخت په ایرپورټو کې نښتی یم، بعض سفارتو کې نښتی یم. یو جالبه قصه زما دا ده، زه چې پوهنتون سره مې کار کوو نو موږ قطر ته سفر درلودو. قطر نه قطر کې مې سټې درلودله. موږ تلو اصل کې بل ملک ته. نو چون زما انګلیسي او هر څه دوی خیال کوي زه کوم خارجي یم، ډېر په احترام باندې موږ تاسو هوټل نیولی او دې سټې دپاره بلا بلا بلا. چې کله ما پاسپورټ ښکاره کړو وی ام سوري وی مبخې تاسو بیرون نشئ تللی. نو ما بیا 12 ساعت چوکۍ باندې ناست وم. بعضې وخت کې د افغانستان پاسپورټ سره کافي تکلیفات رسیږي، لیکن دا یو شی دی زه یې بدلوی نشم. دا زموږ د پلرونو توفیق دی چې موږ ته پاتې شوي دي چې خپل منځو کې جنګونه وکړل، آینده نسل ته فکر ونه کړو. نن موږ افغانان چېرته خپل پاسپورټ دو یا خپل ویزا دو نوم دو نو اتوماټیک موږ نه خلک بو خیال کوي، حالانکه چې موږ ټول ماشاءالله داسې نه یو چې ټول تورستان یو. نه الحمدلله عادي خلک یو، هوښیار یو، دا قمقلم نه یو. ډېر ملکونه دي چې هغه الحمدلله زموږ جامعه ځوانان هر څه کې ډېر امکانات لري، ډېر هوښیار دي، لیکن په دې برش باندې دوی رنګېږي چې هغه برش زموږ ته لیاقت نه لري. خو انشاءالله دا موږ شریکه من بدلو. زه د هیڅ ملک تابعیت لرم، فقط د افغانستان. حالانکه کولی شم بل ملک تابعیت واخلم، لیکن تر څو پر مې انتخاب کړی او آینده کې دام نشم ویلی زه به یې نه اخلم، ځکه چې کیدای شي واخلم او په اسلام شریعت کې هم جواز دی ته کولی بل ملک تابعیت واخلي، داسې مشکل نه دی. الحمدلله اولین 1000 کسانو دپاره موږ مکمل یورنا پلیټفارم فقط د میاشتې $7 دی. تاسو کولی شئ چې همدا اوس لاړ شئ فریلانسنګ زده کړئ، ورډ پریس زده کړئ، ویب ډیولپینګ زده کړئ، همداسې اسلامیات زده کړئ، قرآن، فقه، حدیث، د تجوید زده کړئ آنلاین. فقط ټول کورسونه $7 وي چې ټول هغه ورونه په افغانستان کې دي. هغوی که آنلاین کارډ نشي ورکولی، کولی شي د نمبر تماس ونیسي او هلته خپلې پیسې ورکړي، یعنې خپل فیس ورکړي او په آنلاین ډول باندې پیپال، ماسټر کارډ، ویزا کارډ ټول موږ قبلو.